سلامونه او نیکې هیلې کوم چې روغ جوړه خوشحاله به یاست ملګرو. زه ستاسو ورور محمد عمر رحیمي له رحیمي ټي وي یوټیوب چینل څخه حاله دی چې روغ جوړه خوشحاله به یاست ملګرو. بیا له یوې نوې ویډیو سره په نن ورځ ویډیو کې ملګرو زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د کومې ویډیوګانې چې زه جوړوم، زما چې کوم رقم ویډیوګانې دي هغه چې تاسو جوړې کړئ. نو د هغه لپاره ملګرو زه تاسو ته یو اپلیکیشن درکوم، که څنګه چې ما اول کوم تاسو په تېر ویډیو کې دا ښودلو چې دا اپلیکیشنان زموږ لپاره ضروري دي. نو تیر ویډیو د پلان په ډسکرپشن کې لینک ورکوم، هغه وګورئ. نو په هغه کې یو کین ماسټر ما تاسو ته ویلي چې ملګرو دا د ویډیو تر ټولو ښه نړیوال اپلیکیشن ده چې په ټولې دنیا کې دا استعمالیږي د موبایل لپاره. همدغه استعمال کوو د ویډیو جوړېدا لپاره. هغه باندې کلیک کوم، خلاصوم یې. همدغه کم ورژن چې ده ملګرو دا سم ورژن ده. هم د دغه اپلیکیشن ډاؤنلوډېدا لپاره لاندې زه په ډسکرپشن کې خپل ویب سایټ لینک ورکوم، ورې به ورسئ، بیا به هغه څخه د ده تصویر وګورئ، په هغه مطابق به دا ډاؤنلوډ کړئ. ملګرو دا کین ماسټر ده. اوس درځئ ملګرو ویډیو جوړ کړم. دغه لپاره که تاسو وینئ همدغه ګول بټن چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به راسئ. دا سایزونه تاسو ته 3 سایزه درښیي، خو زه په دغه باندې ویډیو جوړوم. دلته راځم چې کله په دې باندې ما کلیک وکړو خلاص وم، تاسو دا رقم راړئ. د دې لپاره به تر ټولو اول میډیا ته موږ ورځو. میډیا کې موږ د خپل بیکګراونډونه راخو ملګرو، چې شاته کوم بیکګراونډ موږ استعمالوو. هغه لپاره ما تصویران یو څو ډاونلوډ کړي دي په پینس کې، همدغه فولډر کې ما ایښي دي. پینټرسټ تاسو کولی شئ چې خپل کوم بیکګراونډونه هم ورکړئ. هغه لپاره همدا زه یو څو تصویران ور اچوم. خپلې خوښې تصویران لارځي راښئ، ویډیو راښئ. ویډیو هم ورکولی شئ، تصویران هم ورکولی شئ. دا نه ده چې خاص به ستاسو تصویران وي. ملګرو زما ویډیو 10 منټه ده، همدا صرف د 2 منټو راغله. همدا که تاسو وینئ همدغه 2 منټه پوره سو. نو زه د هغه لپاره د تصویران غوټوم، خو تر هغه له مخکې دلته یوه ویډیو ورکوم. هغه ویډیو هم خپله چې کوم ما جوړې کړي دي، هغه زما د لوګو همدغه لوګو ده، غږ نه لري، غږ یې ما وربند کړی ده. همدا یوه د هر تصویر آباد ور اچوم. هم چې کوم پروګرام تصویرانو لپاره ما درښودلی انشاءالله هغه هم اوس درکوم. ما دا ور واچوم. د اخر کې بښنه غواړم، دا ورچوم د دې غږ سته او دا بیرته ډیلیټوم. ملګرو زما ویډیو 10 منټه وه، بس غواړم چې دا تر 10 منټه ورسوم. کوم چې تصویران دي ملګرو دا لږ لږ غټوم. همدغه رقم څوکه څوکه غټوم ملګرو. ویډیو ډېر وخت اخلي. ویډیو پوز کوم چې هلته 10 منټه. نو ملګرو تر دې زما راوستل، خو بیا هم 8 منټه ته ورسېدل، 8 دقیقو ته، خو نه سپره. اوس غواړم چې نور تصویران راوړم ورته. د نور تصویران ډاونلوډېدا لپاره ما تاسو اپلیکیشن ښوولی و، پینټرسټ. په دې ته ورځم. دې کې تاسو ملګرو هر رقم شاته بیکګراونډونه راړئ. تاسو کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ. دغه رقم سرچ بټن کې ورکړئ. بیکګراونډ والپیپر 220p. دا چې کله تاسو سرچ کړئ په دې کې به تاسو ته رنګ بیکګراونډونه راواړوي چې کوم ستاسو د خوښې هغه ورکړئ. اوس زه دلته ورکوم tips and tricks.
ملګرو دا نه راوړول خالص ټیپس ورکوم ټیپس والپیپرز ملګرو ته د نور شیانو ټیپسونه راواړول آیفون همدغه رقم اوس ګوره دا دي تاسو دا هر شي سرچ کولی شو دغه رقم تصویران تاسې رااړولی شئ زه هم ته راځم چې زما کوم خپله دلته تصویران رااړولي دي هغه ډاونلوډوم اوس دا تصویر زه موبایل ته کته کوم دغه لپاره دغه درې خالونه چې دي ملګرو په دې باندې کلیک کوم دا لاندې ډاونلوډ چې لیکلی وم په دې ډاونلوډ باندې دا زما تصویر ډاونلوډېږي خپله څوکه څوکه ډاونلوډېږي دغه رقم تاسو تصویران ډاونلوډ کړئ یو څو دانې ایمیج ډاونلوډ شو زما نیټ ډېر کمزوری ده بښنه غواړم تاسې له کروم هم کولی شئ تصویران را ډاونلوډ کړئ زه یو څو تصویران ډاونلوډوم تر هغو نیټ دروم ګوره ما یو څو تصویران نور هم ډاونلوډ کړو بس راځم بېرته پینځ ته یو څو ساده عکسونه مې را ډاونلوډ کړو چې ما زیات کار وچلېږي همدا خو اوس ملګرو هم بیا اوس دلته راځم چې کوم مخکې ما ویډیو ورکوله هغه راخلم ایکسپورټ کې تر لسو سکینټو واوښتل په شروع کې مې دا یوه انټرو ورکوم بیا زما ویډیو شروع کېږي ملګرو د هغه بعد راځم لیر ته همدا ملګرو چې دا لیر ملګرو خاص په دغه کاین ماسټر کې چې کوم ما درښودلی یم په هغه کې دا ځای راځي دا لیر د که وینې په دې کې خالص تصویر اخیستل کېږي خو په دې کې ویډیو هم کولی شئ چې راواخلئ نو دلته چې راغله ریکارډ ماسټر کې ما ویډیو ریکارډ کړی یم دا ویډیو ده دا ویډیو دی وی کاپي که مطلب دا سایز یې بدل ده دغه لپاره زه په دې باندې کلیک کوم چې ډونټ دغه یې کې بیا ملګرو کار نه کوي زه غواړم چې کاپي کوم بیا خامخا کاپي لپاره 720 کاپي باندې ما کلیک وکړو دا یې کاپي کېږي زه یې ورې دروم ملګرو همدغه زما ویډیو کمپلیټه شول اپلوډینګ دا اوس دلې دومره کومه دلته یې راوړم اکدم یا تاسو کولی شئ په درمیان کې هم کېږدئ خاص درمیان زه یې دلته راوړم دلته ږدم خاص دې تاسو کولی شئ چې یو کور هم ورکړئ د کور لپاره هم راځم هغه هم ما په پینځ کې ډاونلوډه کړې ده خو بیکګراونډ اریزر باندې ما د دې بیکګراونډ ور ختم کړی ده دغه د موبایل تصویر ما اخیستی ده لږ یې لا غټوم
دا زموږ دا تر اخره پورې رسوم ملګرو وړ کو چې تر اخره که شوم زموږ ویډیو تر دې پورې دا لږ زیاته وتلې خو ملګرو دلته زه په یو ځای کې غلط سوی یم نو هغه دلته کاټوم دا پاسورډ په ځای کې دلته ملګرو ما څه غلطي سوې وه همدغه دلته زه دونه غلط سوی یم دلته چې ما کله یوزر نیم 1 ورکو ته دې بعد همدلته زه غلط سوی یم اوس ملګرو په دې چې کله ما کلیک وکړو بیا نو راځم دلته که تاسو وینئ دغه نشان ده د قینچي نشان ده بیاتي په دې باندې کلیک کوم بیا راځم په دا دریم که تاسو پام ورته کړی دغه ځای باندې هم دلته کلیک کوم نو دا زموږ ویډیو به 2 حصې سي یوه حصه دورې پاتې سوه یوه دورې پاتې سوه اوس راځم په دې حصې کې چې کوم ځای پورې ما غلط کړی و دا ځای پورې ما غلط کړی و دا ځای بیا راځم په دې باندې کنه غواړم بیا راځم دا پین ځینې ایسته کوم په دې باندې کلیک چې تاسو ته وګورئ دا بیاتي ته بیا راځم بیاتي ته چې کله راغلم که تاسو وینئ دلته یو دا نشان ده مطلب دې خوا ته دا خوا سپینه ده بلې دا خوا سپینه ده خو کوم چې زه غواړم د دې خوا ویډیو چې کوم دې خوا ته کومه ویډیو ده دغه دا یې سخت ډیلیټه کړم د هغه لپاره باید زه په دې اول باندې کلیک کوم چې هغې خوا ته ویډیو ختمه شوه چې هغه ختمه شوه اوس دا ویډیو راوړم بېرته دلته نیسمه راکه شو مې دلته راوړم اوس چې داسې زوم کم ویني چې زوم مې کوم دا ویډیو را شاته کوم اوس مې ملګرو دا برابر کو سره چې دلته کله سټارټ کم نو دا یو ختم شو دا بل ډایرکټ شروع شو دا ما ورکو دا ویډیو دلته سمه شوه نو دا اوس پرس ملګرو د ویډیو د اواز د زیاتېدا لپاره چې په ویډیو کلیک وکړئ مراسم دا به زیات کړئ دا بل ځای هم راځو د دې بلې ویډیو د اواز هم زیاتوم دغه رقم دا اواز مې ور زیات کړو او ملګرو دلته ګورئ زموږ ویډیو چې ده مخته راغلی او کوم فریم چې موږ ورکړی و هغه شاته تللی دې لپاره په فریم باندې کلیک کوم هغه سینډ ټو فرنټ مخته مې راوړ چې مخته مې راوړ لږې سره سیده کوم سیده سو اوس بېرته سم سو اوس که اخر ته راسو ملګرو زموږ بالکل فکس سره راغو خو بیا هم دا تصویر لږ غټوم فریم دلې پرې کوم ختموم دا وړوم اوس ګوره چې زموږ ویډیو دلته په ختمېدا سي چې تر دې ځای پورې راورسېد دا موبایل به ختم سي دا زموږ لوګو به اخر ته راسي ملګرو دا اوس زموږ د نن ورځې ویډیو د سیو کېدا لپاره ملګرو دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ شاته دلته چې کله شاته ولاړاست بېرته دا ویډیو زموږ د اول سر ته راغله په دې باندې کلیک کوم بیا راځم دا شیر بټن یې ورکړی ده دلته راځم په دې کې تاسو دا په دې حال ولاړئ دغه تر ټولو ښه ده 466 MB بیا هم دی په دغه ایکسپورټینګ کې کېږي بیرته دغه لږ کمیږي په ایکسپورټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ویډیو به خپله سیو کېږي ایکسپورټ کېږي ملګرو زموږ د نن ورځې ویډیو دا وه نور په الله سپارمه دعاګانې کوئ که ویډیو خوښه یې لایک یې ضرور کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ الله پامان